د نیمې شپې ښځه د خپل خاوند د خوا نه پاڅېدله، بره په چت باندې ډېر زیات عجیبه کار وکړو چې خپل خاوند یې پرې شکي و. خاوند یې ویل چې زما دا ښځه خو بدکاري کوي، ځان دپاره یار ساتلی دی، ناروا کارونه کوي. نو ښځه یې چې کله خپله ولیدله چې د کوټې د چت د پاسې هغه په کوم کار ونیوله او ګیره یې کړله، نو خاوند یې هم ډېر زیات وشرمېدو چې زما ښځې خو داسې کار کولو. دوستانو، د یو ښځې واقعه چې هغې ته به د شپې هره شپه په 2 بجې باندې رنګ راتللو، یعنې یو ټلی به راتله، بیا به هغه پاڅېدله او بره چت ته به وخته. دا خاوند یې په ډېر زیات شکي و چې زما دا ښځه داسې څه کار کوي چې دا بره چت ته وخیږي، بیا هلته چې دی دا ډېر وخته پورې وي او ډېر ګنټه 2 ګنټې بس دا لاندې راکوزه شي. نو یو شپه دا دغه خپل خاوند وڅارله. خپل خاوند یې چې کله په دغه شپه باندې د دې ښځې په موبایل باندې رنګ راغی، نو خاوند یې پرې ځان پوه نه کړو او ښځې چې موبایل اوچت کړو، نو لږ ساعت پسې ورپسې خاوند هم بره وختلو، یعنې تقریبا 10 یا 20 منټه پسې ورپسې خاوند هم بره وختلو. کله چې خاوند بره وختلو، نو د خپلې ښځې تماشه کوله چې ښځه په یو داسې کار باندې ولیدله چې دا په خپل ځان کې خپل ځان سره ډېر زیات شرمنده شو، ډېر زیات کچه شو چې زما دا ښځه کوم کار کوي او زه په دې باندې کوم ګمان او شک کوم. خپله ښځه یې ولیدله چې هغه ناسته ده په جاینماز باندې او هغه لاسونه یې الله پاک ته لپه کړي دي، دعاګانې کوي د خپل خاوند د ژوند دپاره، د خپلې کورنۍ دپاره او د خوشحالۍ د ژوند دپاره دعاګانې کوي، د خپل خاوند د ښه کاروبار، د خوشحاله ژوند او ښه صحت دپاره دعا کوي. نو خاوند چې کله دا هر څه ولیدل چې ښځه خو مې په تهجد ولاړه ده، نو خپل ځان سره ډېر زیات کچه شو، شرمنده شو چې ما په خپله ښځه ولې داسې شک کولو. نو د خپلې ښځې لاسونه په خپل لاس کې ونیول او د خپلې ښځې نه یې معافي وغوښتله چې ما په تا باندې داسې شک کولو. نو ښځې هم دته معافي وکړله او د دې واقعې مقصد دا دی چې ګوره که تاسو هېڅکله هم څه لیدلي نه وي، نو په چا باندې داسې شک مه کوئ، ځکه چې شک یوه ډېره لویه او خطرناکه او عظیمه ګناه ده او د شک د لاسه کورونه برباد شوي دي. نو د دې ویډیو مقصد دا و چې تاسو ته پکې یو سبق درکړم. که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي، خامخا لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.